نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. د افغانستان وتلي سندرغاړي نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستي غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړي چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي د حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. د موسیقۍ داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو د طرزونه یې څنګه او له کوم ځایه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلي چې طالبانو افغانستان کې له شپږم پورته ښوونځي له نږدې 450 ورځو راهیسې تړلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو واک ته له رسېدو تر اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره به په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.